الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د اذکارو او د دعاګانو دا مبارک درسونه د الله په توفیق سره روانو، او په دې کتاب کې د هغه دعاګانو تذکره شروع شوې وه کومې دعاګانې چې قرآن کریم کې ذکر شوي دي. قرآن کریم کې الله د نیکانو خلکو دعاګانې را نقل کړي دي، لکه پیغمبرانو دعا غوښتې ده، یا الله یو دعا ښوولې ده، یا د عامو نیکانو خلکو خبره کړې ده چې هغوی دا دعا به غوښته. نو د نیکانو خلکو تابعداري پکاري، او تابعداري یوه په هغه دعاګانو کې کمې چې هغوی غوښتلي دي د الله نه. په دغه سلسله کې څلور قسمه دعاګانې ذکر شوي. اخرنی دا خبره بیان شوې وه د نیک عمله بچو د غوښتلو دپاره دعا، چې د انسان بچي نه او دی د الله نه نیک عمله اولاد غواړي او بچي غواړي، د هغې دپاره به کومه دعا وایي د هغې ذکر شوی. اوس د هغې نه بعد پنځم قسم دعا وایي د مور او پلار دپاره دعا. مور او پلار دپاره دعا، دا خبره یاده کوي چې د مور او پلار د هغه هستیانې دي، د دوی په موږ باندې دومره حق دی که موږ د خپل ژوند ټول قربان کو، نو موږ د هغوی هغه حق نشو ادا کولی. او مه ځان ته ګوره په دې چې یاره ما پلار له خرچه ولېږله یا مور له مې ولېږله او یا ما وله کوټه جوړه کړه او یا مې داسې وکړو، یا دغه دا د درنو خلکو خوی نه دی او نه د هغوی کار دی چې هغوی دا قسمه خبرې اثباتي یا یې رایادوي. ځکه که مور پلار سره ته هر څومره ښه وکړي دا لږ دي د هغه خو په مقابله کې کمې چې تا سره کړي دي. او یوازې دا ښه چې د الله نه بعد په دې دنیا کې ستا د وجود د هغوی د لاسه دی. یوازې دا ښه، د دې به ته څه بدله ورکړي او کم داسې احسان به ته وکړي چې دا قرض ته د هغوی ادا کړي. نو همیشه ځان ته د کوتاهۍ نسبت کوه د مور پلار په باره کې. همیشه که څوک درنه تپوس وکړي د خرچې یا څه، یاره موږ به څه وي، موږ به خرچه څه وي، موږ به هغوی له څه ورکړو، خو څه ټک خطا لګیا یو او الله دې راته عفو وکړي، داسې جواب به کوې. او دا نه چې مور پلار ما سره اوسېږي وایه زه د مور پلار سره اوسېږم، دا هر څه د هغوی دي او هغوی مشران دي. داسې قسمه خبرې وایي دا چې مور پلار چې بس ما سره اوسېږي او هغوی له مې یو کمره جوړه کړې ده، هغوی له مې دا کړي دي او دغه مې ورکړي. نه، ګوره تا سره څومره ښه کړي، څه ته رعایت کړي، څومره احسانات یې په تا باندې کړي. یو ورځ دا مور پلار دا نه وایي، ها الا دا که چېرته د یو نصیحت په باب کې تا ته دا ووایي چې وګوره موږ تا سره څومره سختې تېرې کړي، ته زموږ خبره نه اورې یا ته زموږ سره ښه نه کې، دا یو ځای کې باس راشي. نور مور پلار دا خبرې او تذکرې نه کوي، بلکې سبحان الله دا مور پلار اگر که دا خبره واضحه نه کوي مخامخ، خو په زړه کې ګوره دا خبره مخې ته راځي کله ناکله چې موږ د دې بچو دپاره دومره څه نه دي کړي څومره چې پکار وو. دا د مور پلار په زړه کې راولي. یعنې بیا هم ځان ته د دې هر څه باوجود ځان ته د کوتاهۍ نسبت کوي. او تا به چې ته یو څو روپۍ ورکړي یا چېرته څه د خاورو کوټه به دې وله جوړه کړي او چې ته یو کمرګۍ به دې وله جوړه کړي، نو هغه ذباتي او هغه یادوي. او بیا د ښځې په مخ کې او د بچو په مخ کې د مور پلار باره کې داسې خبرې کول چې موږ ورسره دا کړي دي او موږ ورسره دا کړي، نه، بلکې هغوی په مخ کې درانه کا، د هغوی مقام او شان اوچت کا چې دا هغه خلک دي که موږ د خپل سر د دې بدن نه جدا کو د دوی په دې قدمونو کې کیدو، نو بیا به موږ د دوی حق هغه ادا نه کړو.
یو حق د مور پلار په موږ باندې دا دی چې موږ د هغوی دپاره دعاګانې وغواړو او دا د دې نه پښتانه یا ناخبر دي او یا چې خبر دي خو عمل پې نه کوي اکثر پښتانه او ښه په علم الیقین سره ویم اکثر پښتانه شکي خبره نه ده موږ د مور پلار سره ښه څه ته وایو مور پلار سره ښه موږ دې ته وایو چې کله ژوندي هغوی له یو څو روپۍ د میاشتې ورکوه بس دې ته موږ ښه وایو دا یو موږ غټه توره وو او چې کله دوی مړه شي نو میخه په دوی پسې حلالول یا غوا دا ټول نه لوی ښه دي په اومه ورځ به یا په درېیمه ورځ به ته به دوی پسې میخ حلالې دا دې ته موږ پراته یو د هغې نه بعد د ده قبر پخول د ده په قبر باندې رخام لګول په هغې غټې خزې لګول په هغې نوم لیکل په هغې ګلاب اچول په هغې ګلونه شیندل دې ته موږ پراته یو بیا د هغې نه بعد څلوېښتمه سوره یاسین ختم دیګونه او دا قسمه قصې کوو دا قصې ناروا خو دي ټولې ناروا دي خو راځو دې له چې ولې موږ دې ته پراته یو ولې اکثر خلک دې ته پراته دي ځکه چې دا ښکاري دي خلکو ته دا خلکو ته څه دي ښکاري دي نو چې څاروی حلال کو نو خلک به ووایي چې دومره په مور پلار مینو چې څاروی حلال کو او که چېرته یو دیګ دوی پاخه کړو نو په کلي کې به بحث وشي که قبر ورته وی کچه جوړ که د پیغمبر طریقه دا و صحابه کرام وی خلک به بیا څه وایي نو دلته هم د خلکو غم دی دا قبر یې چې وله پوخ کړی دی دا روخام یې چې لګولي دا ګلونه چې پې پراته دي دا هم د خلکو غم وړی چې خلک به څه وایي بیا څلوېښتمه دا وایي د کلي د خلکو رواج دی نو دلته هم د خلک به څه وایي بیا که یولسمه دولسمه نو دا د کلي د خلکو رواج دی خلک به څه وایي دلته هم د خلکو خبره یعنې ټول باس دا روان دی چې خلک به څه وایي اوس که دا خلک دې ته لرې کړو نو دې ته هېڅوک نه کوي موږ دغه یو څو کارونو ته ډډه لګولې هغه هم ناروا کارونه او هغه هم اکثر پکې دغه ټکی چلیږي چې خلک به څه وایي نه د ټولو نه لوی حق چې د مور پلار ته ادا کولی شي د مرګ نه بعد هغه دا دی چې ته د هغوی دپاره دعاګانې وغواړې هر ټیم دا صرف نه دی چې مرګ ته نږدې بس یو څو ورځې ورته یا الله ویې بخه او یا الله ویې بخه او بیا قصه ختمه شو چې څو پورې ته په دې دنیا کې یې د مور پلار دپاره به دعاګانې غواړې او هر وخت به دعاګانې غواړې لکه دلته وګوره دا اولنی دعا یې راوړې د سورت بني اسرائیل کې د 30 آیت کې رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا د قرآن کې الله ذکر کړی الله ګوره دا دعا موږ ته ښوولې ده ښه الله وی د مور پلار دپاره به دا دعا غواړي ای ربه زما رحم وکړه په دغه دواړو باندې دغه دواړه مور پلار دي لکه څرنګه چې زما پالنه کړې وه په وړوکوالي کې یا الله داسې وبخه او داسې رحم پې وکړه لکه څنګه چې زه ماشوم را لوی کړی یم دا دعا الله ښوولې ده په قرآن کې او چې الله یو دعا په قرآن کې وښیي نو بیا پوه شي چې دا به څومره قیمتي دعا وي بلکې بعضو علماو دا خبره لیکلې ده وایي څنګه چې په موږ باندې دا 15 وخته مونځ فرض دی په موږ باندې د ټولو لوی حق د چا دی د الله د الله په حق پسې مور پلار یعنې قرآن کې چې ته وګورې هر ځای کې چې د الله حق ذکر شوی دی ورپسې د مور پلار حق دی وجه دا دی چې اصل زموږ خالق هغه الله دی خو بیا دې دنیا ته زموږ راتګ دی کې سبب مور او پلار دی نو څنګه چې موږ وی الله ته په ورځ کې 15 پیرې د هغه کور ته ورځو او هغه ته ودرېږو نو دا بعضو علماو چې خپله یو خبره لیکلې ده خو فایدهمنه خبره ده نو دغه شان کم سے کم مور پلار دپاره 15 پیرې په ورځ کې دعا غوښته پکار دی 15 پیرې چې ته د مور پلار دپاره دعا غواړي او بیا چې دا دعا یې ده چې الله ته ښوولې ده او بیا دا دعا په سجده کې غواړي او په تهجدو کې او په قیمتي وختونو کې د اذان او د اقامت په منځ کې یا د روجې په خوله یا نور داسې وختونه نو دا دعا څومره قیمتي شو او وخت هم ډېر لګي که نه رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا 4 سکنډه به ولګي اوس که ته د مور پلار لپاره 4 سکنډه نه ورکوې نو زه به تا ته څه ووایم او حدیث کې دا راځي چې کله د آدم بچی مړ شي
نو د ده د اعمالو سلسله ټوله بنده شي. سوی د دریو نه صدقه جاریه، یعنی داسې کار یې کړی چې د هغې ثواب روان دی، نو دی په قبر کې پروت دی، ثواب روان دی. دویم یو عالم چې داسې علم یې کړی چې خلکو ته بیا ښوولی او خلکو هغه یې زده کړی او د هغې نه فایده اخیستي، دی چې قبر کې پروت وي پسې ثواب روان وي. او دریم نیک عمله بچی چې د مور پلار دپاره دعاګانې غواړي. اوس داسې کې ګوره، که ته د مور پلار دپاره دعاګانې غواړي نو ته په دې وصف کې هم دننه رالې نیک عمله بچی او ولد صالح یدعو له. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نیک عمله بچی چې مور پلار دپاره دعا غواړي. که چېرته ته مور پلار دپاره دعا غواړي ته نیک عمله یې. یو حدیث کې داسې راځي چې یو سړی به جنت ته ننوځي چې کله حساب کتاب وشي، نو جنت کې به د هغه درجه ډېره اوچته وي، نو هغه به حیران شي او الله ته به وایي چې یا الله ما خو دومره څه نه وکړي چې تا ماله په جنت کې دومره اوچته مرتبه راکړې. دا ولې؟ وی باستغفار ولدک لکه، ستا بچي ستا دپاره ډېرې بخښنې غوښتلي دي، موږ ته ډېر فرمایشونه کړي دي. ته د دنیا نه تللی وي او ستا بچی لګیا و، موږ ته بار بار وایي چې یا الله زما د پلار وبخښه، زما د مور وبخښه، یا الله د دوی مرتبې اوچتې کړه، یا الله په دوی رحم وکړه. دا ته د هغې د لاسه دلته ته رارسېدلی. دومره ښه موته د هغه انسانانو سره نشو کولی چې موږ سره دومره ښه کړي د هغه د خاورو د ډیري لاندې پراته دي. زموږ یو دعا ته محتاج دي. پیسې رانه نه غواړي که ته دې یره کې چې بیا دنه پیسې ویلي، نه دوايانې غواړي چې بیماران دي بوډاګان دي دوايانې راولېږه، نه ستا د ښځې مسله تا ته بیانوي، نه ته د بچو بیانوي. ته دې اکثر ته به دې تنګ دي وي زموږ ښځه او بچي تنګوي، دغه د ته هم نه وایي. نه راته دا وایي چې ما چېرته بوځه یا ما چېرته راوله. هېڅ قسم فرمایش تا ته نه کوي، هغه د خاورو د ډیري لاندې پراته دي. صرف دقه ښه ورسره ته کولی شي چې د هغوی دپاره دعاګانې وغواړي. مور پلار ته چې کومه فایده رسوي د ټولو نه غټ عمل هغه دعا ده. ورپسې صدقه جاریه، د مور پلار په نوم داسې څه کول چې په هغوی پسې ثواب روان وي. او په دې کې دا مه وایه چې زه یعنې زه ځان لوی غریب یمه. دا غریبي په هر څه کې عذر هم نه دی. ګورې لکه موږ دغه یو ټکی یاد کړی دی او د قیامته پورې زوته وو. د بچو دپاره موږ غریبانان نه شو، د ښځو دپاره موږ غریبانان نه یو، د دنیا د مستۍ دپاره موږ غریبانان نه یو. خو چې کله د الله د دین خبره راشي یا د مور پلار خبره راشي بس بیا به دی غریب شي، بیا به د مسلې ډېرې شي. صدقه جاریه، یو سړی زه جومات نشم جوړولی، مور پلار په نوم جومات جوړول دا خو لوی کار دی. جومات نشي جوړولی، کوم ځای کې جومات جوړېږي به یې کې څه برخه واله. کوې نشي ویستی د هغوی په نوم یو ځای کې کوې ویستی کېږي ته به کې برخه واله. لاره جوړېږي به یې کې برخه واله. د دین کتابونه یو ادارې له یو جامعې له یو مدرسې له اخیستی کېږي ته به کې یو څو کتابه واله مور پلار په نوم. نور هېڅ هم نشي کولی که نه، یو څو قرآن د هغوی په نوم واله او د کلي په جومات کې کېږده چې څو پورې دا ویلی کېږي هغوی ته به اجر روان وي. دا هم ګرانه مخکې ورځو کې دلته ما پسې یو کس راغی ما ته ووایي یاره یو قرآن دوی مې په کار دي. وایي قرآن دوی مې په کار دي، کلي کې رانه چا غوښتي. یعنې د بعضو ته به د دماغ داسې الټه شي. یعنې ته دومره بې وسه چې په 14 ریاله یو قرآن کېږي، 14 شو 22. دا 22 په تندر ولګوه خو د اجر یې څومره ډېر دی چې څو پورې دا ویله کېږي تا ته اجر هغه هم په ما پسې راځي وي که څوک درته معلوم وي چې ماله وایي، که څوک درته معلوم وي چې څو قرآنونه وایي 2. اوس یو سړی راشي چې وایي زمونږ جومات کې 200 قرآنه لګي یا 300 لګي یا هلته سبق له خلک راځي یا جنکۍ راځي هغوی لپاره بیا هم لا مناسب 2 قرآنه په کار دي. او دې څومره بې رغبته دی د دې اجر نه. یعنې ما پسې قصه راوړه چې دا اجر ته واله د هر څه ته وکړه خو ماله قرآن راوړه. او بیا چې موږ کینو خبرې شروع کړو نو د خپله درنه او د بل سپکه بس دغه قصې بیا کوه. او دا زمونږ حال دی. قرآن رواله یو 10 دانې قرآن رواله که غریبې 10 دانې قرآن رواله 160 ریاله شو او د کلي په جومات کې کېده د مور او پلار په نوم باندې. بس بوج دې اوچت کو څه وزن اوچتول پکې شتي
یو سل شپېته تباهي دې وکړه، بنګلې پیسې دې ورکړې، دا څومره دې په ځمکو ورکړې او څومره دې په دې بچو ولګولې. په یو سل شپېته ریاله باندې خو صرف ستا د بچو د اختر سوټونه یو له یا دوه لته الي، صرف بچو له پې سوټونه الي د اختر. او چې دلته سعودي کې چا سره واړی نو دا خو د یو ماشوم د سوټ پیسې هم نه دي، دا یو سل شپېته دا د یو ماشوم د دوو سوټونو پیسې هم نه دي. بیا د مور پلار دپاره دا څه شی شو؟ راویلی ویې لګو د مور پلار په نوم باندې، په تا دې پکې قرض هم لږه راواوړي خو د مور پلار دپاره یې ولګوه. دا دومره اوچت خلک دي. او داسې پسې بیا نور هم ډېرې طریقې دي، او د مور پلار په نوم ته دا کارونه وکړي نو هغوی ته الله اجر ورکوي. ښه یو سړی راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې وی ای د الله پیغمبره زما مور پلار مړه دي، د هغوی په ما باندې څه حق پاتې دی؟ هغه ورته یاهو وی د هغوی د خپلوانو او د ملګرو سره به ښه کړي، دا حق دی. کله ستا پلار مړ شو نو د هغه ملګري وګوره کوم چې به د هغه خواله راتلو د هغوی تپوس کوه، دا وی خواله ورځه. او عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یو ورځ د مکې نه روانو په یو شړه تېرېدو یا مکې ته روانو او یو بانډچي وله مخې له راغی، عام سړی په شړ میدان کې. عبدالله بن عمر څوک دی چې څنګه ورسره هغه میلاو شو نو خپل سر هغه پټکی لرې کړو، د هغه په سر کېښود. پټکی د خپل سر نه چا په سر ایښوده دا ډېره غټه خبره ده. نا پټکی د خپل سر نه راواغېستو، د هغه په سر یې کېښود. خلکو ته یې وي ناشنا سړی نو بانډچي دی او عام سړی دی او تا دومره غټ کار وکړو. وی دی به زما پلار د عمر خواله ډېر توراتو، دی به زما د پلار خواله توراتو. د هغې په بدل کې هغه پټکی راواغېستو، هغه ته په سر باندې کېښودو. دا احسان دی چې ته بیا د هغه د هغې د پلار د خویندو، د مور د خویندو، د هغوی د مور پلار، د هغوی د رویرونو خورهیونو دوی سره کوم ښادي وساتي، دوی تپوس وکړي، دا د مور پلار سره ښه دي. خو د ټول نه غټ ښه د مور پلار سره هغه دا چې د هغوی دپاره دعاګانې غواړو. نو یو دعا دا ده رب ارحمهما کما ربیاني صغیره. دویمه دعا رب اغفر لي ولوالدي، دا دعا نوح علیه السلام غوښتې وه. رب اغفر لي ولوالدي، ای رب زما بخنه وکړي ما ته او مور او پلار زما ته، یا الله ما ته بخنه وکړي او زما مور پلار ته وکړي. رب اغفر لي ولوالدي، یا الله ما وبخي او زما مور پلار وبخي. نو دا دعاګانې چېرته مه هېروئ او هر وخت یې په ژبه باندې جاري ساتئ. هېڅ پته نه لګي کله الله ستا دعا قبوله کړي او ستا مور پلار وبخي او په هغوی باندې رحم وکړي. بله دا خبره یاده کړي، ګوره دا دعا صرف دې دپاره نه دی چې ستا مور پلار به مړی ته به دا دعا غواړي، که ژوندي او که مړی دا دعا به ونه غواړي. یعنې یا الله زما په مور پلار باندې رحم وکړه لکه څنګه چې زه وړوکی را لوی کړی یم. دا رحم ته هغوی ضرورت صرف په قبر کې لري؟ په دنیا کې ستا مور پلار رحمت ته ضرورت لري د الله که نه؟ ښه یا الله وبخه زما مور پلار، وبخه د هغوی ګناهونه، دا صرف د مرګ نه بعد په دنیا کې هم وبخه یا الله. یا الله هغوی ژوندي دي خو کوم ګناهونه چې دي شوي دي هغه وله معاف کړه. دې ته خو د هغوی ضرورت په ژوند کې هم د دې دعا ته او دې ته د هغوی ضرورت د مرګ نه بعد هم دی. نو داسې نه چې ستا ذهن ته دا راشي چې دا دعاګانې به هله غواړو چې کله څه مړی نه. چې مړی بیا خو سره نورې دعاګانې هم کوه پښتو کې، یا الله ویې بخه، یا الله قبر نه جنت باغچه جوړه که، یا الله آخرت هغه سفر ورته اسان که، یا الله عمل نامه ورته په ښه لاس ورکه، یا الله څه کوتاهیانې دي شوي هغه ورته معاف که. دا قسمه دعاګانې چې څومره غوښتی شي وغواړي. د هغې نه بعد وی د الله د رحمت حاصلولو دعا موږ کې هر سړی دا غواړي چې موږ د الله رحمت ترلاسه کړو. تاسو غواړئ که نه غواړئ؟ د الله رحمت ته محتاج یې که نه یې؟ موږ ټول محتاج یو. او چې الله په موږ باندې رحم وکړو او رحمت یې راوورو نو پاتې څه شو؟ موږ خو ټول پراته د الله رحمت ته یو. او چې الله په چا باندې مهرباني وکړي او شفقت پرې وکړي او خپل رحمت پرې راوورئ د دنیا او آخرت کې وګټله. د دې رحمت حاصلولو دپاره قرآن کې دعا ده. دا دعا اصحاب کهف والا غوښتلی وه. اصحاب کهف والا پېژنئ؟ غار والا ځوانان چې د باچا نه تښتېدلي وو او بیا په یو غار کې پټ شوي وو ځکه چې موحدین و عقیده د توحید وه او هلته پې الله مرګ راوسته. 309 کاله هغوی وده پراته
309 کاله او بیا راپاسېدو او بیا پې الله مرګ راوستو حقیقي صرف الله ښودی خلکو ته چې تاسو منکر د آخرت یې وګوره دا مې درته دنیا کې وښو چې 309 کاله مې اوده ساتلي او بیا مې راپاسوه دقه شان به دا چې کوم مړي په قبرونو کې پراته دي دقه شان به الله راپاسوي دې ځوانانو دعا غوښتې وه د الله نه یریدو په خپل ایمان باندې انهم فتیة آمنوا بربهم زه چې کله م سوره کهف ویم که نه خصوصا د جمعې په ورځ د هغې تلاوت مستحب دی ورب الکعبه چې کله دیزې ته راورسم که نه انهم فتیة آمنوا بربهم الله وایي دا یو څو ځوانانو په خپل رب ایمان راوړی نو سخت وپسخېږم داسې ځوانانو ته او په دې ځوانۍ باندې دا چې زموږ دا کمې ځوانیانې دي یعنې دې ته وګوره مسلې چې خندا راله راشي یعنې موږ به م وایو چې موږ ځوانان یو او زمونږ هم مټې دي او زمونږ هم زور دی او زمونږ هم طاقت ټول طاقت او ځواني او زور هغه زمونږ نه د دنیا په ګټلو کې لاړ هغه زمونږ نه په ګناهونو کې لاړ هغه په فحاشیو کې ختم شو هغه په حرامو کې ختم شو څه ځواني زمونږ پاتې شو موږ د الله دپاره په ځوانۍ کې کړي څه دي څه موږ تا کومه غټه قرباني ماته یو کس خپله قرباني ذکر کړي چې کوم ځوانان ناست دي تا په دې ځوانۍ کې د الله دپاره کومه قرباني ورکړې یا کوم چې بوډاګان شوي دي دوی دې ماته د ځوانۍ یو قصه خپله باتوري بیان کړي چې دوی په ځوانۍ کې د الله دپاره داسې کړي دي ځوانان خو نن سبا چې په کوم طرف روان دي نو حیران به شي ورته د امت ځوانان بیا خصوصا د پښتنو ځوانان ډېر په کږه وږه روان دي او زما سره غمي او الحمدلله ثم الحمدلله زه دا دې ځای کې چې ناست یم که نه او دا بیان کوم یا بل ځای کې کوم یا څه لیکل کوم هر څه کوم ورب الکعبه په الله مې دې قسم چې دا د دې امت او د خصوصا د پښتنو د خیرخواهۍ دپاره لیږی یم یعنې دې په دې زه نور څه هم کولی شم او یو سړی وي یعنې زه دین نه زده کوم ماله خوب راځي دا خوب ماله هم راځي زما وی بچی دی زما هم بچی دی زما وی شهوت دی زما هم شهوت دی زما کارونه دي زما هم کارونه دي زما بهر ته وتو ته زړه کېږي زما هم زړه کېږي زه ستړی شم زه هم ستړی کېږم خو دا ټول هر څه د دې نه بعد چې الله رانه راضي شي د دې نه بعد د امت خیرخواهي ده خصوصا د پښتنو ځکه د حالاتو ته ګورم او سخت پې خفه کېږم وختي مې یوې خبرې ته سوچ کو او دا خبره زما ورسوئ مخکې چې څومره رسولی شي ما دې خبرې ته سوچ کو چې هسې زموږ د دې پښتنو څه حال دی موږ خو ډېر شاته تللي یو څنګه یعنې راشه د پښتنو سوشل میډیا وګوره سوشل میډیا کې هغه کسان وګوره چې پښتانه ډېر ګوري یعنی د هغه متابعین د هغه محبین د هغه فالوورز چې ورته انګلیش کې وایي عربی کې ورته متابعین وایي پښتنو کې دي پښتو کې یعنی د هغه کتونکي او د هغه لوستونکي چې دا ډېرې ده وګوره دې ته غوږ کولاو که او د حقیقت نه که ځان پټې او یا د حقیقت پټې نو دا بیا ته ځان په زور قمقل کې زموږ د پښتنو د معاشرې مشهور خلک چې ډېر کتی کېږي په سوشل میډیا باندې او د هغوی نه فایدې اخیستی کېږي یا به ډمه زیناکاري یا به ډم زیناکاري یا به لیونۍ ګوره د پښتنو عقل ته یا به لیونۍ یا به معذوری یا به په دروغو باندې خلک خندي یا به کرکټي یا به فوټبالي یا به مسلمانان یری د هغوی سره به مذاقونه کوي مسلمانانو پورې به خاندي او یا به د ملکونو په سطحه باندې د افغانۍ دی او د پاکستانۍ دی او د دوی منځ کې څه روانه ده مبارزه او څه وایي چې کله خبرې کوي وایي طرفینو ته چې کوم مبارزین دي مبارزین نه ده شین اسمان مبارز څه ته وایي ته مبارز دلته ناسې کنځلې کې پښتنو ته د هغوی مور خور کنځي هغوی ستا مور خور کنځي ته دې ته مبارزه وایي دا مقابله روانه ده کم قومونه چې مخکې تللي دي که نه تاسو ته وایم چې د هغوی څوک ډېر ګوري په سوشل میډیا باندې غوږ ورته کېده کم قومونه چې مخکې تللي
عالم چې قرآن او حدیث ورته ښیي د ده اورېدونکي به ډېري لیدونکي به ډېري. ډاکټر چې خلکو ته فایدې ورکوي، ویډیوګانې جوړوي، خلکو ته مسلې بیانوي اهمي، د ده متابعین به ډېر. هسې ما ته وښایه د پښتنو کې کوم ډاکټر مشهور دی چې خلک ډېر ګوري؟ تاسو د کوم ډاکټر مسلې ډېر ګوري؟ تاسو ته د بار خو پرېږده، بار خو تاسو به لا پکې ښیي که نه. تاسو د کوم ډاکټر صاحب مسلې ډېرې ګورئ چې فایده تیاري؟ کوم قومونه چې مخکې تللي دي هغوی کې انجینیر کله مشهور وي، انجینیر یا ساینسدان یا مشهور تاجر چې خلکو ته د تجارت لارې ښیي، د دنیا د ګټلو طریقې، یا داسې سړی چې هغه معاشرې دپاره ښه پیغامات ورکوي هغه مشهوري، او یا یو عالم مشهوري. اوس ما څو کسان ذکر کړو، 5 قسمه تقریبا: علما، ډاکټران، انجینیران، ساینسدان، او ښه پیغامات د معاشرې دپاره. څو قسمه خلک شو؟ 5. نور هم دي، خو هسې دا ما یو څو ذکر کړو. په دې 5 کې ما ته ووایه چې پښتنو کې کم یو مشهور دی؟ تاسو کم یو ډېر ګورئ پښتنو کې؟ کم یو ته تاسو ډېر پراته یې؟ یو سړی به ما ته دا ووایي چې یاره ته څه د علماو خبرې کوې او علما ګورې؟ زه نه ګورم علما، نه مې لګي د دې اوږدو بیانونو سره، نه مې لګي دې خبرو سره. صحیح ده، زه ته یوازې د دین خبره نه کومه چې دې ورسره نه لګي، د دین هم تا سره نه لګي، غم یې مه کوه. او چې دې زموږ سره نه لګي، زموږ د سره هم نه لګي. خو تا ته دا وایم چې دنیا نه خو راشه که نه، د یو ډاکټر پاڼه ګوره، ویډیوګانې ګوره، انجینیر له راشه، ساینسدان له راشه، بل داسې پوهه کس له راشه، د معاشرې یو فعال کس له راشه چې هغه معاشرې له فایده ورکړي. لکه اوس مې دنه تپوسونه شروع کړو چې کم ډم مشهور دی، نو څو کسان به نومونه راته ووایي، هغه به یو به نه وي. کومه ډمه مشهوره ده، کم اجرا مشهور دی، کم لیونی مشهور دی، کم معذوره مشهور دی، کم د دروغو خلک چې په دروغ خاندي هغه مشهور دی، کم فحاش مشهور دی، کم کرکټي مشهور دی، کم فوټبالي مشهور دی. دا ټول به راته شروع وکړي، دا ټول هغه ته پراته دي. هسې دا قوم به مخکې لاړ شي چې یو قوم د یو قوم مشهور دی، دا کوم چې ما ذکر کړو، دا قوم مخکې نشي تللی، دله زه لیکل در کوم. ته دا ترقي یافته خلک وینه، که هغه عرب دي او که هغه د عجم دي، او په عجمو کې بیا د انګریزان دي، که هر څوک دي. تاسو ته دا پته شتې؟ ډېر تعجب کې به لاړ شي اګر که دا خبره اوږده شي، څه خبره نه ده. دا موبایل د انګریزانو راویستی دی، جوړ کړی خو دوی دی که نه، او دوی ډېر نه ګوري. دا موبایل راویستی دوی دی او دوی ډېر نه ګوري، صرف خپل کار پې کوي، اهم کار، ضروري کار. کله نه کله وکړو، څه خبره نه ده. خو د دوی نصایح او نصیحتونه وګوره، په انټرنیټ کې سرچ وکړه، ویې ګوره چې دوی د دې په باره کې څه وایي. ډېر کتو کې دا نقصان دی، ډېر کتو کې دا نقصان دی. ګورئ د دې دپاره، د تجارت دپاره، د تعلیم دپاره، د مخکې تلو دپاره، دا د هغوی کار دی که نه؟ زموږ سره چې ځوانانو سره لیپټاپ په کور کې پروت وي، لیپټاپ، په دې لیپټاپ کې به دی څه ګوري؟ اکثر هغه فلمونه دي یا د کرکټ میچونه دي. او د دغه خلکو سره چې لیپټاپ یې هغه سره په بیګ کې پروت وي، چې کوم ځای ته روان وي هغه لیپټاپ ځان سره وړي، د هغې نه فایده اخلي، په هغې کار کوي، په هغې مخکې ځي. نو جوړ کړی هغوی دی او هغوی په طریقه استعمالوي، او موږ سترګې زموږ سرې شي، اوښکې ترې روانې شي، او دا موبایل موږ مخې ته نیولی. چا سترګو نه اوښکې نه وي تللي چېرته؟ ځان داسې ننګاره کړي چې موږ ټول موږ خو پکې نه یو. کټ کې چې پروت یو په توره تیاره کې موبایل ګوري، سترګو نه اوښکې نه ځي، دا سترګې سرې کېږي نه، او څه پکې ګوري؟ بیان اوري؟ نه، ډېر لږ پکې دي چې بیان اوري، ډېر لږ دي چې فایدې خبره اوري. او هغه بیان کې تا ته دا ویلی کېږي چې په طریقه یې ګوره، نو کېدی نه شي چې دی د بیانونه اوري او دی د بې طریقې موبایل ګوري. یا د ډاکټرانو خبرې، زه کله کړې دي بعضو ډاکټرانو دا
ویډیوګانې ګورم خصوصا د ډاکټرانو دې بیماریانو نه سړی ځان خبر کړي ښایي چاله فایده ورکړي په خپله حفاظت کوي او دې عربو ډاکټرانو ویډیوګانې چې ګوري سمې چلېږي او زموږ د پښتنو هغه چې راشي هغه په ډېر مشکله 100 کسانو کتلي یا 200 هغه 100-200 هم د دې فیلډ کسان دي ډاکټران یې اکثر نو هغو ورته لاندې لیکلي ډاکټر صاحب ډېره مننه او ډاکټر صاحب شکریه او ډاکټر صاحب دا او ډاکټر صاحب غریب چا ته لګیا ته دیوال ته لګیا ته داسې قوم ته لګیا چې هغوی د لیونو ویډیوګانې ګوري هغوی د ډمانو ګوري هغوی د اجراګانو ګوري ته ساده سړی راغلی پښتنو ته د صحت مسلې بیانې انجینیر لګیا دی یا ساینسدان لګیا دی بل دا قصه خو موږ ټوله دوی ته پرېښودې ده د علم مسله موږ علماو ته پرېښودې ده دوی پوه شه او دین پوه شه ډاکټر پوه شه ډاکټري پوه شه انجینیر او انجینري پوه شه همه او تا به څه کوو موږ به ډوډۍ خورو کلو وشربو خدب کې روټۍ خوره او بیا پسې شهوت پوره کوه او بیا پسې له نسوارو چونډې ولګوه او بیا موبایل ګوره د یو سړي په دنیا کې دغه مقصد دي څومره تاواني دی که نه ګټه یې وکړه که تاواني وکړو زما ستا ژوند محدود ژوند دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دې امت د خلکو اکثر عمرونه به څومره 80 نه 90 منځ کې دي اصل دا دی چې زموږ عمر به څه وي اصل 80 نه 90 منځ کې وي یعنی دا یو عمر زموږ دی الا چې مخکې څه حادثه راشي یا څه خبره راشي او بیماري راشي او الله لیکلي دا سړی مړ شو نور دا دی چې یو ماشوم پیدا شو نو دی به څو کاله عمر تېروي 80 نه 90 منځ کې به تېروي کیدای شي مخکې مړ شي خو دغه اصل نه جدا نور قانون دی چې 80 نه 90 منځ کې به دی ژوند تېروي زه زما او ستا ژوند 80 شو 80 کاله ځان ته څه مخې ته یو پلین کېده یو خطه کېده چې زه به په دې ژوند کې 80 کاله عمر که زه تېر کړم نو زه دا کول غواړم که زما 90 کاله عمر شو زه دا کول غواړم لازم نه دی چې هغه د دین سره تعلق ساتي د دین سره خو ډېر اوچت اعمال دي د دنیا سره دې تعلق ساتي خو څه خو وکړه که نه څه توره خو ووایه څه کارنامه خو وکړه که نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي غلطې مې خبرې وکړي که صحیح بخښنه دې هم نه غواړم که خفه شوي بخښنه به تاسو غواړئ ځکه چې کار م غلط دی یو ناصح نصیحت کوونکی هغه د خلکو نه بخښنه نه غواړي چې یاره ما ستاسو خیرخواهي وغوښته نه بخښنه هغه نور به غواړي ان اریدو الا الاصلاح زما مقصد صرف اصلاح نور پکې زما څه مقصد نشته که تاسو دغه خلک ګورئ دا کوم چې ته ما یاد کړو ګورئ ما له به څه نقصان راکوي او که نه یې ګورئ ما له به څه فایده راکوي خپله فایده خپل نقصان او ښه پوهېږئ په هر څه باندې نو خبره مې دا کوله چې یو هغه ځوانانو اصحاب کهف هغوی چې کله د غار ته تلو نو دا دعا یې وغوښته ربنا آتنا من لدنک رحمه ای زمونږ ربه راکه موږ ته د خپل طرف نه رحمت وهیئ لنا من امرنا رشدا او اسانه کې موږ ته د کار زمونږ نه کامیابي یعنی موږ زمونږ په دې کار کې کامیاب کې او راکه موږ ته د خپل طرف نه رحمت که دا دعا ته صرف دومره وی ربنا آتنا من لدنک رحمه دا د رحمت دپاره دعا شو ربنا آتنا من لدنک رحمه ای زمونږ ربه راکې موږ ته د خپل طرف نه رحمت نو دا د رحمت د غوښتلو دعا اووم قسم په علم کې د زیاتوالي دپاره دعا او دا دعا الله پیغمبر ته ښوولې ده او سوچ کوئ دعا چا ښوولې ده الله او چا ته یې ښوولې ده پیغمبر ته دا به څومره قیمتي دعا رب زدني علما سورة طه کې دا دعا ده رب زدني علما ای زما ربه زما پوهه زیاته کا یا زیاته کی ما لره پوها زما دا علم زیات کی او دا دلیل دی په دې باندې چې دا علم ډېر لوی فضیلت لري ځکه چې مفسرینو د آیت لاندې لیکلي دي وی الله پیغمبر ته د بل یو شیز باره کې هم نه دي ویلي چې ته دا وایې چې یا الله ماله زیات راکړه سوای د علم نه یعنی دی ورته نه ده ښوولي چې ته دا وایې چې ماله یا الله دنیا راکړه ډېره ماله رزق ډېر راکړه ماله بچي ډېر راکړه ماله دا شی ډېر راکړه ماله دغه راکړه نه الله ورته دا دعا ښوولې ده چې ته دا غواړه چې یا الله ماله علم ډېر راکړه او په علم سره قومونه امتونه مخکې شي
دینی علم دا ټول نه اوچت دی، ورپسې دنیوي علم دا هم یو اوچته مرتبه ده. علم زیاتول مقصد دی، که هغه دنیوي دی او که هغه دینی دی، او اصل بنیادي علم کم یو دی، هغه دینی دی، ورپسې بیا د دنیا علم. موږ ګورې دا نه وایو چاته چې ته د دنیا علم مه کوه، موږ خو دا وایو ویې که، انګلیش یې زده که، انټرنیټ یې زده که، کمپیوټر یې زده که، انجینیر شه، ساینسدان شه، ډاکټر شه، یعنی چې کم علم دنیوي دی ویې که چې دا قوم مخکې لاړ شي، دا مسلمانان مخکې لاړ شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویلي نو، بعض صحابه کرامو ته ویلو وی تاسو به د پلاني قوم ژبه زده کوئ، تاسو به د پلاني قوم زده کوئ. شریعت موږ دې نه نیو منع کړي چې تاسو دنیوي علوم مه کوئ، نه دنیوي علم وکړه، خو چې دومره علم د سره د دین ومي چې د خپل رب او پیغمبر پیژنې، دین پیژنې، او بله دا چې دنیوي علم کې داسې څه راشي چې د شریعت خلاف وي، هغې نه ځان لرې ساتي. بس نور خو شریعت هم موږ ته دا وایي چې ته د امت ته فایده ورکوه، او د امت ته د فایدې ورکولو یو طریقه څه ده چې ته دنیوي علم وکړي، دا یو طریقه ده چې امت ورسره مخکې لاړ شي. ځکه په هر څه کې موږ نورو خلکو ته محتاج یو. دي مسلمانانو ته وګورئ، جملتاً ټول مسلمانان دا کمزوري دي دنیوي علومو کې، موږ انګریزانو ته په هر څه کې محتاج یو. او که چېرته معمولي غونته کې شی مسلمانان جوړ کړي سخت ورته خوشحال، چې تسخاونته کې موټر به جوړ کړی دی چې پوره د ماچس وډه به وي، او هغې نه ټول تاویږي را تاویږي، هغه یو هفته وچلېږي بیا ودرېږي، مخکې کار هم نه کوي. او دا نه چې نشتي کسان، شتي خو لږ دي، په موږ کې پوهان شتي، په دنیوي علومو کې خو څه دي هغه لږ دي. او تاسو به تعجب وکړئ، تاسو ته خپل تاریخ نه دی معلوم. موږ نه دی زموږ د دشمنانو د انګریزانو دوی زموږ نه تاریخ هېر کړی، موږ ته دقه شان ښکاري ورب الکعبه چې دا علم چې دی دنیوي اصل دا د انګریزانو راویستی دی، او دا خبره غلطه ده. تاریخ راوالی، تاریخ دا د فیزیا چې کوم علم دی، او کیمیا چې کوم علم دی، او د ریاضیاتو چې کوم علم دی، دا علم اصل د دې یښودونکي د مسلمانان دي، مسلمانانو دا علم یښودی. او تاریخ د اندلس وګورئ، چېرته انټرنیټ ته خاص هم تاسو پراته یې کړئ، چېرته سرچ وکئ و تاریخ د اندلس په اردو کې به وي، په پښتو کې به وي، که په عربۍ او په انګلیش نه پوهېږي، چې نن سبا ورته سپین ویلی کېږي، انګریزانو ملک ته سپین ورته وایي. تاریخ د اندلس وګورئ چې دا څو کاله د مسلمانانو سره و، او په دې کې کم علما د مسلمانانو، علما چې زه ومنو ګوره دواړه پکې رالو، دنیوي او دیني. عالم هغه چاته وایي چې پوهه ورسره، نو پوهه دوه قسمه ده، دیني او دنیوي. تاسو لږ دغه تاریخ هم وګورئ، او که نن لاړئ څه وخت در سره و، نو دغه ویډیو سرچ کړئ چې تاسو ته خپل تاریخ معلوم شي چې مسلمانان په یو وخت کې په کومه مرتبه کې وو. هغه دې خلکو زموږ نه هغه علمونه واغېستو، او موږ یې مصروفه کړو په څه کې، په نشو تماشو کې، په فحاشۍ کې، په ټیویانو او په ډیشونو کې، او هغه شی رانه هغوی واغېستو. نو زموږ راتلونکی نسل درته نه یادوم، زموږ د دې وخت موجوده خلکو هم دا سوچ دی چې دا علمونه دي د دې انګریزانو، دا زموږ نه دي، حالانکه دا دي زموږ، دا زموږ دي، خو هغوی زموږ نه اخیستي دي، هغوی پکې مخکې لاړو او موږ پکې څه شو، موږ پکې شاته پاتې شو. نو که چېرته معمولي زموږ مسلمانانو به څه شی جوړ کړی، زیات نه زیات چاقو به یې جوړ کړی، یا به چېرته پیزار به یې جوړ کړی، چېرته د سرمنې نه به سپټه جوړه کړي، چېرته ټوکرۍ یا پتیلاو یا لوښی به یې جوړ کړی. دغه زموږ سره دي، نه موږ سره آلات شتي، نه موږ سره هغه پوهه شتي، او نه موږ د هغې کوشش کوو. نو زما د اواز د مسلمانانو مشرانو ته هم دی، باچایان چې کم دي، چې هغوی له هم په کار ده، که هغه د ملک په سطح مشران دي، که د علاقې په کار ده چې د مسلمانانو ته د لارې کولاو کړي، چې د مسلمانان څه شي، مخکې شي. الله دې په دې امت باندې خپل رحم وکړي. نو په علم کې د زیاتوالي دپاره به کومه دعا غواړي؟ رب زدني علما، ای زما ربا زما په علم کې زیاتې راولي، یا زیات کې ما لره علم زما. ها وی د بیمارۍ نه د شفا حاصلولو دپاره دعا، دا دعا ایوب علیه السلام غوښتلې وه،
اتلس کال ایوب علیہ السلام بیمار قرآن کی زی پہ زی د دې بیماری ذکر راغلی چې ایوب علیہ السلام څو کاله بیمارو اتلس کاله او دا بیماری په ډېره سخته راغلی وه ډېره سخته بیماری او بچي تې مال اخیستی و مال تې مال اخیستی نو هغه دا ویلي و الله ته انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یقینا را رسېدلی دی ما ته تکلیف او ته غوره د رحم کوونکو نه یې دې کې یو څو مسلې اولنۍ اتلس کاله په هغه باندې بیماري تېره شوې ده او چې اتلس کاله بعد د الله نه غوښتنه وکړه نو حیا وله ورتله الله ته دا م ونه وي چې په ما باندې بیماري ده وی تکلیف یې خپل بیان کو څه یې ووي ما ته یعنې یا الله تکلیف را رسېدلی بس نور یې څه ووي یعنې یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی او ته یې لرې کا وی چې ته یې لرې کا ویلي دلته یا زه بیمار یم ته مې ښه که نه یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی دی او ته رحم کوونکی څه ناشنا دعا ده یعنې یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی دی او ته رحم کوونکی یعنې معنی ده چې ستا په رحم به دا تکلیف زما نه لرې کېږي او کمیږي داسې حیاناک خلک دا پیغمبران او حیا وله ورتله د الله نه یعنې الله ته داسې م نه وایي چې یا الله ماله دا راکړه یا ماله دغه وکړه نه نه یا الله به ستا رحم کوونکی او ته پته لري چې الله په دې نور الله خو پوهه د الله سره خو دا هر څه علم ځکه دا شکوې شکایتونه فریادونه دا د هغوی کار نه و په هر حال کې به د الله شکر ادا کړو او که چېرته څه شکوه یا څه فریاد به کوو نو طریقه یې دا و یا الله وي تکلیف ډېر شوی او ته رحم کوونکی نو که چېرته یو بیمار دقه شان الله ته ووایي چې یا الله تکلیف را رسېدلی دی ما ته وانت ارحم الراحمین او ته غوره د رحم کوونکو نه نو امید دی چې الله به د هغه د تکلیف د هغه نه لرې کړي هر قسمه تکلیف دا الضر چې دی که نه الضر دا په عربي کې تکلیف ته وایي نو چې څه تکلیف هم تا ته در رسېدلی او ته دا ووایي چې یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی دی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین او ته غوره یې د رحم کوونکو نه ستا په شان رحم څوک نشي کوی نو الله به راته هغه مشکل اسان کړي هغه تکلیف به درنه الله لرې کړي دلته دا مسله چې ایوب علیه السلام اتلس کاله بیماري تېره کړې وه او داسې په ادب سره د الله نه دعا وغوښته دلته دا خبره اکثر د مقررین او بعض ناپوهه مولیان هغوی دا قصې بیانوي چې د هغه په جسم کې چینجي و بین ترې روان و خلکو یو ګندګۍ ته گزار کو ډیران کې به پروت و او څوک یې خواله نه راتلو او بیا په ژبه باندې چینجي راوختو دا ټولې بې سنده خبرې دي کېدی نه شي چې الله خپل یو ملګری پیغمبر په دې طریقې سره وشرموي دا خو شرمول شو نه الله پې سخته راوستې و دا صحیح خبره بیمار و دا هم صحیح خبره خو داسې بیمار نه و چې قوم ډیران ته گزار کړی او داسې بیمار نه و چې د هغه نه ګندګي روانه او داسې بیمار نه و چې د هغه یعنی ټول جسم یې په چینجو کې ډک او یو چینجی اخره کې څه ته راوختو جبې ته وي هغه وایي چې یا الله جبه نه ځکه چې په دې زه تایید او یو ورځ یو چینجی یې کته ولیدو د دې بدن نه وي بیا یې راواخېستو په بدن یې کېښوي چې دلته د رزق دی دا قسمه قصې ده قصه ګو صاحبان بیانوي او لاندې ورته ناست جاړي لاندې ورته ناست څه کوي جاړي خوشحاله لکه نن مې یو د یو شی بیان کتو مخې له مې راغی سحر کې تعجب مې کو او دا پکې لکه غټ مولا دی وایي چې دی نه د دې شیطانانو یوه ښځه د هغې سره نکاح کوي د هغې نه بچي راوړي او کله داسې هم کوي چې د ځان نه بچي راوړي او د خپله لکۍ ځان کې ومنډي او داسې نه چې یو بچی یا دوه راوړي په یو ځای باندې 2 کروړه 2.5 کروړه مسله مې یاده کړې ده روغه مسله چېرته یاده نه کوي په یو ټیم باندې وایي 2.5 کروړه بچي راوړي خپله لکۍ وي ځان کې ومنډي او د عورت یې په دې وروم کې دی وروم کې په دې پتون کې دی او دغه ځای کې لکۍ ور ومنډي او 2.5 کروړه بچي دا په یو ځای راوړي لاندې ناست
دی سوچ کی نه دی چې مولوي صاحب غلطه خبره وکړه، نه، سوچ دا دی چې آخر دی مولوي صاحب دا علم را پیدا کړی د کوم ځای نه، دا دومره جوور علم چې دته د پیریانو هغه دقایق او هغه رازونه او هغه خبرې هغه ورته معلومې دي چې دی دا بچي څنګه راوړي، او دې ټول یو ښځه ده د هغې نه بچي راوړي. نو خو یوه ده او پیریان ډېر دي، نو بیا کله داسې وکړي چې د ځان نه یې راوړي. دې قصه ګو مولیانو زمونږ دا معاشره ټوله ورانه کړې ده. او امام مالک رحمه الله به وي، امام مالک وی د پیغمبر په دې جومات کې، د پیغمبر په جومات کې که په یو ګوټ کې اور ولګي که نه اور لکه څه شي د لاسه اور ولګي، او بل طرف ته ګوټ کې یو ملا ناست قصه بیانوي د دروغو، وی دا اور مې د دې ملا نه خوښ دی. اور به څه نقصان وکړي؟ چټایي به وسوځي، قالین به وسوځي، رنګ به خراب شي، بیا به یې صحیح کړو که نه. او مولوي صاحب څه نقصان کوي؟ هغه عقیده خرابوي، هغه امت خرابوي، هغه خلک به ګډوډ روان کړي. نو ځکه امام مالک وی دا اور مې ترې خوښ دی دغه قصه ګو ملا نه، دا مې ترې خوښ دی. نو د ایوب علیه السلام باره کې دا خبرې دا څه دي؟ دا منګړتې دي. ګوره موږ ته الله څه ویلي دی؟ او پیغمبر وی بیمار شوی و، 18 کاله بیمار و، بس مقصدي خبره دا و، بیمار و، بیا سوال وکړو، هغه سوال هم الله ذکر کړو، بیا ول الله روغ صحت ورکړو، هغه بچي وله ورکړو، مال یې وله ورکړو. به دا مقصدي خبره ده که موږ پرې پوه شو که نه؟ به دا مقصدي خبره وه. نو دغه باقي تفاصیل دغې ته ضرورت هم نشتې. نهمه، په سورلۍ باندې د کېناستلو په وخت کې دعا، په سورلۍ باندې د سورېدو په وخت کې اذکار ډېر دي، هغه را روان دي انشاءالله، کوم چې د حدیثونه ثابت دي، خو دا قرآن کې دي. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. دا قرآن کې دي سورة الزخرف کې. او ترجمه څه ده؟ پاکي د هغه ذات لره چې تابع کړې ده زموږ دپاره دا سورلۍ، او نه یو موږ دې لره قابو کوونکي. دا د الله رحم دی په موږ باندې. دا سورلۍ چا زموږ دپاره تابع کړي دي؟ الله تابع کړي. د پخواني وخت نه خبره شروع کړه، دا اوښ کنټرول به کړي چې الله یې نه کنټرولوي، چې هسې داسې دا یو نیم اوښ داسې ولاړي که نه، هسې داسې دا مرۍ ته پسې داسې را اوږده کړي او داسې را ټوپ ووي به دا ټوک خلک ته ورمنډې کړي خوښ شي. دا دومره غټ شی د انسان پې ناسي، کله دې خوا ته وي او کله دې خوا ته وي او کله پې سامان ږدي. نو دا الله زموږ دپاره تابع کړي دي. موږ څه اس ته وګوره، اس څومره زورور شی دی. دا اس دې انسان ته دومره تابع دی چې د ده په خبره باندې کیني پاسي، د ده په خبره باندې ټوپ وي، د ده په خبره روان وي، د ده په خبره ودرېږي. حالانکې څومره زورور ځناور دی، څومره طاقتور. خر ته وګوره، خر ته د خر زور څومره دی، دا خر هم دی انسان ته تابع دی. دغه ته وګوره، غوی ته څه ناشنا زور دی، دا غوی د انسان تابع دی. میخې ته وګوره چې په لار روانې سړی ته هسې یېرېږي، او دا دومره غټ څاروی دا د انسان تابع. کله ناکله دا کم وروڼه چې دا څاروي ساتي، دا ګړې بیزې یا د میخې او غواګانې، د دوی دا ماشومانان چې دي هم دې سره عادت دي. وړوکې اونته کې ماشوم به رواني، وړوکې ماشوم، او مخې ته ترې واته میخې رواني، او دی ورته شان اواز کوي، خپل اوازونه یو طرف ته ته وایي او بل طرف ته. هغه وړوکې خس کې اونته کې ماشوم واته څاروي د روان کړي. دا الله تابع کړي ده، د الله رحم دی په موږ باندې. او کله چې پکې یو نیم کاواک شي، څوک یې راټینګولی شي؟ ټول کلی پسې منډې وایي، اخره کې ټوپک راولي وي، خو د چا په قابو کې نه راشي، ځکه چې الله یې په قابو کې نه راولي د دوی، نو بیا څوک په قابو کې نشي راوستی. نو دغه اوس یو سړی وي چې دا موټرې چې دي، دې باره کې څه دا هم الله تابع کړي زموږ. د دې موټر د جوړولو دپاره علم پکار دی، دماغ پکار دی، سوچ او فکر پکار دی. نو دا خو الله موږ له راکړی دا سوچ او فکر. که الله دا پوهه انسان له نه یې ورکړی، ګاډی به جوړ کړی؟ نه.
د دې ګاډي به څه زوري او د دې انجن به څه زوري، هېڅ زور یې نشته. خو د الله سبحانه وتعالی دا هر څه زموږ دپاره تابع کړي ده او موږ پرې دا خپل کار کوو لګیا یو. اوس ته حجاز ته ګوره په د اسمان او د ځمکې په منځ کې روان یو، څو ټنه په دې کې په سوونو هغه سامان پروت یو، خلک پکې ناست یو، دا روغ رمټ روان. او کله چې الله تقدیر کې لیکلي د هغې راولېده نو بیا څوک راټینګولی شي؟ هېڅ څوک یې نشي راټینګولی. او چې الله یې لیکلي رسېده نو کله خراب شي او خپل ځي ته ورسي هلته ورکوشي. هر څه د الله په لاس کې دي. نو دا سورلیانې زموږ دپاره چا مسخر کړي دي؟ الله. وی د سورلۍ نه د کوزېدو په وخت کې دعا، دا قرآن کې شتي سورة المؤمنون کې رب انزلني منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. ای ربه زما کوز کې ما لره زی د کوزېدو برکت والو ته او ته غوره یې د کوزونکو نه. دا دعا نوح علیه السلام غوښتلې وه. هغه د څه نه کوزېدو؟ د کشتۍ نه. کله چې هغه طوفان راغی که نه او الله تې نوح علیه السلام بچ کو، نو نوح علیه السلام او د هغه ملګري هغه د هغه سره په کشتۍ کې سوار و. کله چې دوی د دې کشتۍ نه کوزېدو نو دغه ټیم کې دا ووایي رب انزلني منزلا مبارکه، یا الله موږ داسې ځي ته کوز که چې هغه برکت والا ځای. څومره ښایسته دعا ده. یعنې ته د سورلۍ نه کوزېږې او تا دا وایي چې یا الله ما دې ځي ته کوز که چې هغه ځي کې صحیح برکت وي. قیمتي دعا نه ده چې الله تا برکتي ځي ته کوز کي، نو ته نور د الله نه بیا څه غواړې؟ نو رب انزلني منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. سورة المؤمنون 9 نمبر آیت. ها د عذاب د جهنم نه د خلاصي دعا، د عذاب د جهنم نه د خلاصي دعا ډېره اهمه دعا ده. ځکه چې هر مسلمان دا وایي چې زه د جهنم د عذاب نه خلاص شو. د هر مسلمان دا ارمان دی که نه؟ دا نه دی. نو دا دعا قرآن کې ذکر ده واوره. او دا دعا د عباد الرحمن ده. سورة الفرقان کې الله خپل خاص بندگان ذکر کړي دي، هغوی ته ویلي دي عباد الرحمن، د رحمان ذات خاص بندگان. دغه خاص بندگان د الله نه یو دعا غواړي، الله دې قرآن کې را نقل کړی ده. نو اوس دا دعا د خاصو بندگانو ده او الله په قرآن کې را نقل کړي ده. به څومره قیمتي دعا وي. دوی دا وایي دا نیکان خلک ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ای ربه زمونږه واړوه زمونږ نه عذاب د جهنم، ان عذابها کان غراما، یقینا عذاب د جهنم دی لوی تاوان، انها ساعت مستقر و مقاما، یقینا دغه جهنم ناکاره ځای د آرام او ناکاره ځای د دیره کېدو دی. چې ته الله ته دا سوال کوي چې یا الله ما نه د جهنم عذاب واړو او دې نه واړوي، بس دغه کامیابي ده. نو دا دعا ته دې ځای پورې هم غوښتی شي ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، بس دې ځای پورې هم غوښتی شي ای ربه زمونږه واړوه زمونږ نه عذاب د جهنم. او که دا مخکې دې ورسره ووایي هم څه خبره نه، هغه د جهنم صفات او د دې عذاب. ها دویمه دعا هم د عذاب نه د خلاصي دپاره ربنا ما خلقت هذا باطلا، ای ربه زمونږه تا دا دنیا بې فایدې نه ده پیدا کړې، دا مخلوق. سبحانک پاکي د تا لره، فقنا عذاب النار، نو بچ کړې منګه د اور د عذاب نه. او که ته صرف داسې ووایې چې قنا عذاب النار، یا ربي قني عذاب النار، یا الله ما بچ که د جهنم د اور نه، نو دا هم صحیح ده. نو دا دعا شوه د اور نه د بچ کېدو دپاره. په دې باندې به اکتفا وکړو. او زه غواړم چې یو ملګری دا دعاګانې ما ته وایي. خیر د کتاب نه دې وایي، عنوان دې وایي او بیا دې دعا وایي. کتاب نه هم نشي ویلی، کتاب نه دا دعا نشي ویلی. نو چې ویلی شي نو بیا ولې دغه ځای کې څوک دي شاته چا وایي چې ویلی شي؟ ویلی شي ته؟ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. او د حاصلولو دپاره دعا
بارك الله فيك. ربي زدني علما، بیمارین شفا د پاره دعا. وانت ارحم الراحمین، سورلی باندې د سورېدو دعا. بارك الله فيك. انزلني، بارك الله فيك. يولسم عذابنا د جهنم، د جهنم د عذابنا د خلاصي دعا. ما شاء الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بارك الله فيك وزادك الله علما. الله يستفع علم کی خبر کتواچ بل سو کی ویل غاړي ته تو ګوره خپ آرام یره ارشد ځان ختم کوم چې دې ملګرونه ته پوښتنه کوم دي د پاره کو چې زړه ورشي د مور پلار د پاره دعا اولنی څه ده رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ودویمه رب اغفر لي ولوالدي. بس اوس بل بسوک وي دویمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. قبل دین بعد بسوک وي په علم کې زیاتېدو پر رب زدني علما. بلا اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. دي شفا ده پاره پس ورلی باندې سورېدو د دعا. بارك الله فيك. یو سورلی د کوزیدو په وخت کې دعا. وانت خير المنزلين. بارك الله فيك. جهنم نه د بچ کېدو لپاره دعا. دلته إن عذابها كان غراما. ودویمه بارك الله فيك. دا دعاګانې یاد کړي دا د الله په کتاب کې راغلي دي او دې سره به دنیا او آخرت ښایسته شي ان شاء الله. نو باقي دعاګانې به په روانو درسونو کې بیانوو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.